دا ورو سوال کړی دی چې خاوند خپله ښځه ښخولی شي او که نه. الجواب اولنی خبره خو دا ده چې او خاوند خپله ښځه ښخولی شي، لکه څنګه چې موږ تېر شوي نشست کې دا مسله بیان کړې وه چې خاوند او ښځه یو بل له غسل هم ورکولی شي، چې خاوند مړ شي ښځه وله غسل ورکولی شي، چې ښځه مړ شي خاوند وله غسل ورکولی شي. نو خاوند خپله ښځه ښخولی شي لکه څنګه چې د نورې ښځې ښخولی شي. لکه اوس مثال کې زه تاته ووایم چې ته د پلانې ښځه ښخه که، ښخولی شي که نه شي ښخولی؟ ښخولی شي، هېڅ حرج پکې نشته. نو چې پردۍ ښځه ښخولی شي نو خپلې له ولی شي چې هلته نه شي ښخولی، دا هم ښخولی شي. وایي که یو شرط دی. څه شرط دی؟ چې کوروالی د شپې نه یې کړی، چې دغې شپې له یې کوروالی نه یې کړی نو بیا یې ښخولی شي. او که کوروالی یې کړی نو بیا بل سړی د ده نه زیات حقدار دی اگر که اجنبي. اجنبي څه معنا؟ چې پردی. اگر که اجنبي. حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاري کې شتي، وی چې شهدنا بنتا لرسول الله صلی الله علیه وسلم، وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور وفات شوې وه او موږ ورته تللي وو. دا کومه لور وه؟ موږ سیرت کې تذکره کړې وه، ام کلثوم رضی الله عنها. قال ورسول الله صلی الله علیه وسلم جالس على القبر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر په غاړه ناست، فرأیت عینیه تدمعان، وی ما یې د سترګو ته وکتو نو اوښکې ترې روانې وې. بیا دا وایي چې هل منکم رجل لم یقارف اللیله، تاسو کې دې څوک شته چې دې شپې له یې کوروالی نه یې کړی، جماع یې نه یې کړي؟ ابو طلحه رضی الله عنه انا یا رسول الله، ما نه ده کړی. وی فانزل، ته کوشه قبر ته. وی فنزل فی قبرها، نو هغه کوشو د ام کلثوم قبر ته. نو دې نه دا مسله واضحه شوه، د دې نه دا مسله واضحه شوه چې قبر ته هغه سړی به کوزېږي چې د شپې کوروالی نه یې کړی. که کړی یي او که د دې خاوند ومي نو بیا بل سړی حقدار دی، اگر که څه اگر که اجنبی پردی.